درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځئ. تاسو ټولو ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ او تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشني ملتیا غواړم چې د هر لوست تر اخرني شیبو راسره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ او تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست تر اخرني شیبو راسره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکي کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکي به موږ او تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د امویانو په دوره کې، د افغانستان اوضاع د عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابلې اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکي یا دغه لوستونو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره اشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو، دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنیو هجري پیړیو کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به اشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنې د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسې په همهغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او ترڅنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی. دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوضاع څه ډول وه. کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوضاع څه ډول کېږي. نو موضوع مو هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنې د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهانو واکمني وه او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنې داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمني، داسې یو حکومت شتون نه درلودی.
د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنې دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په زیاتره په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کول. لمر ته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تېرۍ هم په مظلومو خلکو باندې کېده چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنې هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي، عدالت او برابرۍ ته رابلل، ډېر ژر د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل. د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او دې خوا ته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلي مسلمانانو دا ښار ونیوی او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلي. وروسته بیا نور ښارونه هم د اسلام د لښکرو لاسته ورغلل او نورې سیمې هم د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور ښارونه هم فتح کړه. په تېره بیا د 41 سپوږمیز څخه یا 1661 زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولو سیمو ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره ښارونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل، خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورني عناصرو او ځواکونو لکه سیستاني صفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې بلاوې وتړلې. یعنې دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته یې خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوی. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني صفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت راغلی، څه ډول سره و او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه. موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنې مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي یا په ټولو سیمو، په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنانې وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع وه، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنې یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وې د خلکو ترمنځ. مثلا د دوی ترمنځ د په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه.
قوم پرستي به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود. ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستي، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لښکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یوه څښتن عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1421 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپلې ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د 1421 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سوه او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پرېکړه وکړه یا دغه ملاوې وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني صفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپلې ملاوې تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درسه پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلورو سلو پوښتنو ځوابونه تاسې ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږئ او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وه. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هېواد په شمالي، لویدیځ سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وه. بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هېواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ. موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس ته تاسې په مهربانه او ډېره سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چارې.